خدای پاک جل شانه فرمایي کله چې د قیامت ورځ شي او دوی ته دا ټول څیزونه ښکاره شي چې مخکې د مرګ نه د دوی نه پټ وو. زمونږ نه اوس جنت پټ ته که نه، زمونږ نه جهنم پټ ته، او د خدای پاک جل شانه دیدار مونږ ته نشي کېدی، مونږ نشو کوی دنیا کې. او پیغمبر علیه السلام مبارک مونږ نه د لیدلی، خدای پاک جل شانه مو نه د لیدلی، او قیامت کې به دا ټول وینو انشاءالله. د خدای پاک جل شانه ملاقات پو کیږي او د پیغمبر علیه السلام مبارک ملاقات پو کیږي. لیکن دغه کافران چې دی نه مخکې دا شیان پټو چې هغه جهنم او دی ته نه دنیا کې انکار کولو او بیا ورته کله ښکاره شي نو بیا به وایي چې کاش مونږ دنیا ته دوباره لاړی او مونږ به د خدای پاک جل شانه د مبارکو آیاتونو تکذیب نه کوو. خو لیکن رونو ګورې دنیا ته به راتګ نشته، دنیا ته به راتګ نشته، بلکې یو ځل چې سړی قبر ته لاړ شي نو بیا به صرف د قیامت په ورځ به د قبر نه پاسي. احادیث مبارکو کې راغلي د قیامت حیوانات هغه سخت منظر احادیث مبارکو کې راغلي دي چې قیامت په یو ځل خامخا راځي، دا زمونږ ایمان ده. علماء کرام فرمایي چې بس مرګ سړی په سړي باندې قیامت شروع کیږي. من مات فقط قامت قیامته، څوک چې مړ شو بس په هغه باندې قیامت شروع شو. ځکه د مرګ نه پس په دا پرشتي ویني، د مرګ نه پس په جنت او جهنم ویني، بس دا به موږ ته قیامت کې پته لګي که نه. لیکن رونو یو ځل د الله پاک جل شانه به دا قیامت راولي او دا څه چې په دنیا کې دي دا ټول به پناه کیږي، حتی کې چې هغه فرشته چې کومه شپېلۍ وهي هغه فرشته به مړه شي. صرف د الله پاک جل شانه ذات عالی هغه ذوالجلال والاکرام د خدای پاک جل شانه ذات ویبقى وجه ربک ذوالجلال والاکرام د خدای پاک جل شانه ذات مبارک هغه به صرف پاتې وي چې هغه د جلال او د اکرام خاوند ده، نو ټول به هغه څه شي پانې شي ولاړ به شي. احادیث مبارکو کې راغلي کله چې قیامت راځي نو یو سړی به دکاندار له لاړ وي او کپړه به ترې نه اخلي او دکاندار ته به وایي ماله دا کپړه راکړه، هغه به ورته تانس پړ دی وي، نو هغه به کپړه ګس کوي، ده به لا کپړه حاصله کړې نه وي او دکاندار ته به پیسې نه وي ورکړي، په دې کې به اچانک قیامت راشي. علماء کرام فرمایي یو سړی به وي چا نه به شودې غواړي، هغه ته به اواز کوي چې وروره ماله د کور نه شودې راوباسه پی، او هغه به ولله پی نه وي راویستي او ده به لا پیسې نه وي ورکړي، په دې کې به اچانک قیامت شي. یو سړی به وي کور ته به ننوځي، کور ته یوه خپه به په کور کې وي بله خپه به بار وي، دې کې به اچانک قیامت راشي. رونو قیامت د دې راتلل دا ګوره حق دی او دا مونږ ته احادیث مبارکو کې بیان شوی ده. نو کله چې قیامت راشي بیا به پته ولګي چې چا د الله پاک جل شانه منلی وي. رونو د الله پاک جل شانه نه منل دا خیانت کول دی، او ګوره چا چې دنیا کې خیانت وکړو بعضې خلک بیا هغه غلاګانې کوي. احادیث مبارکو کې راځي د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ روایت ده، وایي یو ځل ابو هریره رضی الله تعالی عنہ یو سړي ته دا ووی چې یو سړی به وي په سټ باندې به اوښ اچولی وي، اوښ د قیامت په ورځ باندې چې چا دنیا کې اوښ پټ کړی وي که نه د چا نه، نو د قیامت په ورځ به یې په شا باندې رغستی وي او هغه به چغې وایي. کو چا غویې پټ کړی وي، چا میخه، چا چیلی، چا ګډه او یا بل څیز، نو هغه به په خپل شا باندې رغستی وي او د قیامت په ورځ به میدان محشر ته روان وي او دا ټول خلق پې ویني چې دا پلانی دا شی پټ کړی ده. نو یو ځل وله یو سړی راغو او علیاذ بالله د مسخرې په توري وي، ورته وی صاحب تاسو حدیث مبارک بیان کو، خو که چېرته یو سړی وي سل ګړې پټې کړي وي نو دا به دا سل ګړې څنګې په شا کوي. هغه ورته وی
وی ګوره مونږ ته پیغمبر علیه السلام مبارک بیان کړی ده، بس زمونږ ایمان ده او زمونږ په ایمان ده چې دا خبره به داسې وي چې یو سړی به وي په شا به یو څیز راغستی وي چې دنیا کې خیانت کړی وي. بیا ورته حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی تا خو دا حدیث مبارک خپل اورېدلی ده که نه چې کله یو مجرم الله پاک جل شانه به د قیامت پرېز راولي او دومره به د هغه دا بدن غټ شي چې د یوې اوږې نه تر بلې اوږې پورې به 3 ورځې مزل وي، دومره به والا دا بدن غټ کي. د موسی دغه انسان اوږه د یو اوږې نه والا تر بلې پورې 3 ورځې مزل، نو هغه ورته وی ښه چې د چا اوږه دومره وي نو په دې باندې 100 ګډې په رتلی شي که نه؟ وی او صاحب دا خو رتلی شي. بیا ورته حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی تا خو دا حدیث مبارک اورېدلی ده که نه چې کله یو سړی وي مجرم وي جهنمی وي نو د هغه یو غاښ هغه به د احد د غر عمره وي، یو غاښ. خورونو دا د عقل نه بالاتر خبرې دي، دا د وحی خبرې دي او زمونږ عقل ګوره دې ته نه رسی، خو ایمان مو ده پې چې او خدای پاک جل شانه او دغه مهربان پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک کم بیان مونږ ته کړی ده، بس هغه حق او سچ ده. نو کله چې حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ دا حدیث مبارک بیان کو اسړی چې مسخره وکړه بیا دا نور مبارک حدیث بیان کړ وی او صاحب دا خبره د پیغمبر علیه السلام مبارک حق او سچ دي. نورونو دنیا کې چې چا څه خیانت کړی وي قیامت کې به پته لګي او د قیامت دا ورځ دا یو ځل خامخا راتلونکې ده او ناڅاپه به په موږ باندې قیامت راځي. خدای پاک جل شانه دا بیان